سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. د خلق څخه بو کمکل خلق زر وویي چې دوی د خپل هغه قبله نه څه شي وړول چې دوی په هغه باندې وي. ته ورته ووایه خاص د الله تعالی د پوره مشرق او مغرب دی. سمې سیده لارې ته هدایت کوي چاته چې خوښه شي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او همدارنګه میش توسه غوره امت جوړ کړی ای د دې د پورا چې توسه په خلق باندې گواهان شي او رسول صلی الله علیه وسلم په توسه باندې گواه شي او هغه قبله چې ته په هغه باندې وې میژه نو مقرره کړي مگر د دې د پورا چې میژ هغه څوک معلوم کی چې د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي کوي د هغه چانه چې په خپل پیند باندې بیرته ګرځي او یقینا دا خبره ډیره درنه ده مگر په هغه کسونه چې الله تعالی ورته هدایت کړی دی درانه نه ده او الله تعالی کله هم داسې نه دی چې توسه ایمون منځي نه ځای کی. یقینا الله تعالی په خلق باندې خامخا ډیر نرمي کوي به حد رحم کوي.